مریم نوازم که ژوندۍ ونیوه د ما په خاطر یې معاف کړئ څه ورته وایي ولا لغايه څلور ورپوره کوي مخکې له دې نه حاجي صاحب په ډېرې بښنې سره چې آزاد بلوچ ولاړ سي جنرال صاحب دلته بیخي زیات خلکو کمنټونه وکړل چې په ایران کې د مسافرو وضعیت خراب دی نو جنرال صاحب بیا معلومات حاصل کړي بیا به ویډیو وکړي تاسو ته تعقیب کړي بیا به تاسو ته حال درکړي مهرباني آزاد بلوچ وروره زه به غواګانې ساتم زه به وري ساتم زه به وزې السلام علیکم باچا صاحب جنرال صاحب ټول افغان بیرتان خدای پاک وکړي ټول جوړ روغ اوسئ اوس زموږ فکر دا باندې نه دی چې موږ څو آرمي مردار کې دا زموږ معمول خبر دی اوس دا روزانه خبرې دی دا موږ ته ډېر عادي سو اوس دا خبر مخکې نشکي کې تقریبا زموږ زیراب انټلیجنس ایجنسی مطابق 15 زیات آرمي مردار سو پاکستان 22 آرمی قبول کړي هغه نشکی کیمپ کې هغه باندې 15 مجید بریګیډ فدایي ورغلی وو تقریبا ټوټل سرمچار اویا سرمچار باندې مشتمل وو کیمپ د نن 15 فدایي وو دوه فدایي شهید سو درې فدایي بیرته ژوندۍ رالی کیمپ فاتح سو دوه فدایي باندې فاتح سو تقریبا اوس پنجګور کې ډېر شدید جنگ شروع دی تفصیلات دوه درې غنټې بعد به خپل میډیا وینګ هاکل انستګرام باندې ټلګرام باندې نشر کوو اوس خبر زموږ ټول توجه دا باندې دی چې پاکستان موږ بلوچ اوس پاکستان دماغ باندې ننوتلی یو پاکستان جنرال نام نیاد جنرال عصیم منیر 15 شپږ ټویټ بلوچ مستقیم اوس بلوچ قوم ټارګټ کوي هر ټویټ کې کوي بلوچ قوم نوم اخلي بل میډیا باندې ډایرکټ بلوچ قوم ټارګټ کوي یو بیان ما شیر کړی دی خپل ټیک ټاک باندې عصیم منیر د شکل د خبري لهجه ته وګوره تا ته معلومیږي چې د څونی درد باندې دی د ډایرکټ دا خبر کوي چې بلوچ لس نسل زموږ بلوچستان زموږ نسل وړای بلوچستان ستا پلار مشتور کوي بلوچستان ستا پلار نه دی بلوچستان بلوچ دی تا قبضه کړی دی دا تم دا باندې خبره بلوچ هم دا باندې خبر دی انګریز هم خبر دی ټول دنیا خبر دی چې بلوچستان بلوچ دی هغه پنجابي نه دی هغه عصیم منیر نه دی پاکستان هغه مخلوق ته خبر کیږي چې په پاکستان کې ژوند کوي دلته پاکستان باندې بلوچستان کې دی مقبوضه بلوچستان یا پاکستان بالکل ختم دی ورور اوس د بولان ټوټل بند دی زموږ کامیابی زه تا ته څو وجوهات خبر کوم اول کامیابی خو زموږ دا دی چې مکمل بلوچستان باندې پاکستانی ګورنمنت هر ادارې سره تعلق دی هغه نقل حرکت بند سو ګورنمنت بند کې نقل حرکت نه بای روډ سفر ټرین باندې بس باندې آرمی باندې بند سو خپل آرمی بند کی چې آرمی بلوچستان کې سیف نه دی زموږ لیډر اختر ندیم موږ یو بل خبر ورکړي پاکستان بلوچستان ګورنمنت آرمی ته موږ معافي نامه شیر کړي ټول ته چې موږ تاسو ټول ګور معافي کوو چې هر آرمی دا خبر کوي چې زه بلوچستان څخه خپل کور ته ځم بیا بلوچستان باندې نه راځم موږ هغه محفوظ لار هغه ته ورکوو دا خاطر کې پاکستاني آرمي یو کار بل تاسو ولې کوئ 600 کسان ونیسئ 200 پکې مړه کوي نور خوشې کوي دا څه شخاندم شروع کړی ده دا زموږ تاریخ دی جنرال صاحب موږ تاریخ کې موږ کوشنۍ ښځه مال مویشي دا بلوچ کوشنۍ نه پوجان چې کرنیل او جرنیل او
بریګیډیر نه هغه خوشی کوي دا نور دا طرف نه نه اوس موږ دغه پالیسي دی کوچنی اولدار سپایي دا موږ علاقو دا موږ غټ حیوانان اوس ټارګټ کوو او دا بل زه دا یو بل خبر تا ته خبرم شروع کړی دا زه پوهېږم باچهي دی زور دی جنرال صاحب زور مناس یو بل خبر تا ته ورکوم چې پښتون ګل خان دلته دا خبر کوي چې پاکستان زموږ سره ظلم وکړي موږ مظلوم قوم یو زموږ قصور دا دی چې موږ پښتون دی زما ورور یو ډاکټر مارنګ واجه باندې موږ 15 پولیس ټارګټ کړي اوس موږ مکمل بلوچستان پولیس ټارګټ خبر کړی چې موږ هر ځای باندې پولیس زموږ لاس باندې ورسي موږ ټارګټ کوو ټول مکمل بلوچستان چیلنج ورکوم ټول بلوچستان پولیس ته مریم نوازم که ژوندی ونیوه د ما په خاطر معاف کوي څه ورته ونه وایي دا جنرال صاحب دا مال غنیمت دی جنگ باندې ټول جایز دی ټول مکمل پنجابي تا ته کوم تر جنرال صاحب ورسیږي چې به سمه دی هغه نه موبیل صاحب خو د اوښانو ښودل نس کې چې دومره ډېره ښه دی والا کې زمونږ هم دا یوه په کار ده زه پورې څه کوو نه اویا کال موږ باندې باچهي وکړي موږ هم دا باندې حق لرو چې پښتون بلوچ قوم پنجابي باندې څو کال باچهي وکړي مننه بلوچ آزاد صاحب ډېرې بخښنې سره کموال صاحب په دې یو خبره باندې لاړ نه ته پاس دی دا د کموال صاحب بخښنه غواړم حاجي صاحب ولګه فهمه یو ورځ مخکې اخري خبر وکم معذرت سره یو ورځ مخکې بارکان کې موږ یو سرمچار هغه ډرون حمله باندې شهید شو پروفیسر هغه تعلیم عاصم منیر باجوا څخه زیات ماشاءالله آزاد بلوچ صاحب د شهیدان مې یادوه د غازیانو خبره کړل د غازیانو او بله خبره دا د هغوی ته د خدای تعالی هغه دنیا ګلي ګلزار کوه هغه چې دی اوس په انشاءالله په هغه دنیا کې دغه د زرداري یوه لور ده که هغه مطلب د سره که نه بیا دغه کړی ده البته غاړې ته یې کړی مجبور کلام راغلی دی باچا صاحب زموږ جنګي حکومت حملې ډېر زبردست دی او جنګي حکومت حملې ډېر زبردست دی زموږ شهید ډېر کم دی دوه خبر دی یو جنګي حکمت عملي ډېر غټ شی دی دوم غیرت جنگ باندې دوه نفر دی یو غیرت یو بے غیرت آزاد بلوچ صاحب تاسو خوش قسمته په دې هستئ چې د دغې ظالم او د وحشي ریاست په نظامي ډلو کې ستاسو بلوچان ډېر نشته زموږ خو بدمرغي دا ده زموږ خوش قسمت دا دی چې زه بلوچ بس ان شاء الله خدای دې خوشاله را خدای دې دا وخت راولي چې لوی افغانستان جوړ شي او زه درشم بلوچي زده کوم بلوچانو سره مې ډېره مینه ده نو مجبور پکتیوال صاحب ته مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ نور به لایف هم بندو مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ کمال صاحب تاسو ته فین او فدا محمد صاحب او حبیب روډ ته او دغه بلوچ روډ ته او د څومره ملګري جناب موبیل صاحب محترم خلک چې مصروف دي ټولو ته سلامونه او نیکی احترامات والا کمال صاحب جناب موبیل صاحب د دویمه خدای او دغه اور د لایف بند غدا دا خبره راسي د کمال صاحب مونږ لاندې نازو خو دغه جنرال صاحب چې کوم ویډیو ښکاره کړه والا مېدا کې مونږ هم خرابې راغله دومره ښایسته ښکلې ډوډۍ باندې ناسو نو ډوډۍ مو خوړل هغه نو پاتې شوله رانه څه وکړو نو ختم خپه کېږي څه وکړو نو اوس مجبوري دی زړه مو بدېږي دا سماچار صاحب دومره ښایسته خبرونه هلته راوړي پوه شوې نو کمال صاحب د موږ داسې ټول نظر همدغه دی دغه د موږ افغانان د موږ کډوال ډېر په ظلم سره چې راځي هلته افغانستان ته د دوی ظلم ټول ملت ټولو هېوادو بدلو خو موږ په د نړیوالو باندې لږ غږ کوو چې
دوی خو دغه بشر حقوق ته ډېر ژمن دي ولې دغه ویډیوګانې او دغه د دوی کوم ظلمونه چې دي آیا دوی ګوري که نه په دوی باندې ولې چپ پاتې دي مجبور پکتیوال صاحب زه به ته دې دغه درکړم موږ دغه 3 ورځې مخکې یو غونډه وکړه او د برطانیې د حکومت خلک هم راغوښتي وو او هغه ویډیو ما سره ما کړې تاسې به کتلي هغې ویل چې زه به ستاسې اواز به موږ خپلې خبرې مو کړې په انګلیش کې هغه ورته موجود دي هغې ویل چې ستاسې غږ به موږ نړیوالو ته رسو د برطانیې حکومت سره ځکه هغه د حکومت سړی دی کونسلر د لیبر پارټي او د لیبر پارټي حکومت دی دلته په برطانیه کې ښه نو هغه اواز موږ انټرنیشنل رسولی دی دنیا ته د پاکستان ظلمونه مو ته دا ویډیوګانې مو ته ښودلي دي انشاءالله موږ دلته یو په خدمت کې یو نه کمال صاحب هیله کوو باید ورته وښیي نور هم باید دغې کې پرمخته وشي دا ټولې ویډیوګانې چې څومره ویډیوګانې په دې رسنیو کې راځي باید دوی مخته کېږدئ چې تاسې خو بشر حقوق ته پوه شوئ تاسې خو دغو ته ډېر ژمن پاتې کېږئ ولې دغه افغانان دغه ملت چې دومره په ظلم د پښتونخوا څخه رشل کېږي وال کېږي ټکل کېږي د دوی مغازې د دوی هغه مالونه عذاب کېږي دا په کوم قانون کې دغه روایت دی په کوم قانون کې بالکل دغه به انشاءالله دغه ټول کار موږ کوو کړی هم دی بیا هم کوو ښه مننه ټول نه ډېره مننه چې وخت مو راکوئ زه خپله هم ویده کېدلی یم بس دروانې دلته دا اورم هم صبر وکړه اوس دروانې اورم ښه ته اوس وکړه چې تاسو یقین راشي ستا خو بخیر یقین دی خو هسې ملګرو څخه دا وګوره All right, just give me short some clip, please. Just 30 seconds. دا زه ورسره یم ښه زه ته انټرویو علم دا زه ورسره یم ښه دومره انګلیش مې زده چې انشاءالله نړۍ ته خبر رسولی شو مخکې ورځ کې یو چا لیکلي وو اجازه ده باچا صاحب بخښنه غواړم نو لیکلي وو چې یاره پاچا کاموال باندې باید برطانیه کې حکومت کې دغه وکړو عریضه وکړو اف آی آر پې کټ کړو زه خپله د برطانیې د حکومت خلکو سره ګرځم ته په ما اف آی آر کټ بالکل لاس اخلاص توره تیرا باچا صاحب د پی ټي ایم معزز مشر درون مشر ستر سپهسالار سرلښکر منظور احمد پشتین حفظه الله ورعاه هغه اعلان کړی چې په ګرد اروپا کې د پنجابي ریاست د اسټبلیشمنټ په مقابل کې په ټولو اروپایي هیوادونو کې په لوی تعداد راوځي او د دوی په خلاف باندې لاریونونه وکړي د ژنیوا مخې ته راوځي بروکسل کې او داسې نورو ځایونو کې نو انشاءالله بیا هغه دغه به اعلان شي چې په کوم هیواد کې په څویم تاریخ او په څو بجې صحیح ده خو ملګري د تیار چمتو اوسي موږ او ستاسو مبارزه به څو قسمې باچا صاحب محترم هغلته د ټوپک لکه بي ایل اے ټي ټي پي د میډیا زموږ او ستاسو درېیمه دغه د لاریونونو انشاءالله بریا زموږ او ستاسو ده بالکل مننه پیم شینواری صاحب زه خپله منظور پښتون سره غږېدلی یم او نورو ملګرو سره ګورئ کله چې زموږ ملي مسایل راشي ګوره ګوره تاسې نن د خالد ادران صاحب خبرې واورئ یعنې تاسو ته به ښکاره میسج په دې کې درکړی شي چې د ټول پی ټي ایم سره هغې وران نه دي خو بعضې اشخاص ته دی چې د طالبانو د عادت نه دي په غلط دغه کوي خبرې کوي د پی ټي ایم په باره کې بعضې د پی ټي ایم سره خولۍ په سر کړي هغه د طالبانو په خلاف غلطې خبرې کوي باید دا فیصله موږ دغه کړو چې دوی سره رانږدې کړو یووالي ته پکار وکړو بل افغانانو موږ بیا هم دا خبره کوو چې تاسې کور ودان چې اعتماد لرئ یا موږ ته مینه راکوئ چې ملګرو ډېره غوښتنه وه چې د افغانستان دغه خلکو سره کومک وشي وروره کله ضرورت راغی بیا تاسو ټولو باندې غږ کوم چې دغه افغانان چې راځي د پاکستان او ظلم ورسره کېږي اوس یې نه رسېږي که ضرورت راغی موږ په خدمت کې د هغې لپاره به زه کمپین کوم د هغې لپاره به پوره دلته هر څه شریکوم ملګرو سره زه په مشوره کې یم او تر دې پورې چې زه تیار یم چې زه لاړ شم افغانستان ته او د خپلو افغانانو دا خدمت وکړم بغیر احسانه بغیر دغه مهرباني پیم شینواری صاحب باچا صاحب محترم بالکل تا چې کومه خبره وکړه د دې د قدر وړ او ټول هغه افغانان چې تا ته ویلي دي نورو ملګرو ته چې مثلا موږ مالي مرسته کوو الله دا ژوندونه ورته ورکړه خو په ټوله کې مسؤلیت چې دی دا د امارت دی ځکه هغه واکمن دي او موږ چې څومره ګورو باچا صاحب سړی باید منافقت ونه کړه چې څومره ګورو ولا تر دې دمه خپل مسؤلیت یې پوره کړی دی ګورئ نظامي لارې لګلي دي کډې مفتي انتقالي ولایتونو ته ولسوالیو ته کریاګانو ته همدغسې د ډوډۍ د دوا او د ډېرو شینو په دغسې دومره غریبۍ کې بیا هم دوی چمتو دي ورته خو نور هم دا پروسه باید تیزه کړه ځکه مسؤلان دي مسؤل او ګرمي را روانه ده شینواری صاحب شل سل زر افغانۍ او 2 سیم کډونه دام ورکوي ماشاءالله واو څومره شل زر افغانۍ او 2 سیم کډونه یو په امیر ته
یعنی دا نقد ورکړي لاس په لاس دا نقد ورکړي او بالکل ولا باچا سره د لپاره خو ما ته هم دې ځای کړه ولې وای نو هسې نه چې لاړ شي په هغې بیا راوړی پوه شوې دا منو دی ځلې پوه شوې امریتریک کېږه به بیا به پوه شوې مغلته اوسېږئ زه به اخره کې زما مرید حبیب ورور ته ټیم ورکړم چې دا څه خبرې کول غواړي هغه د ګنډې لایف بندو زه یوه خبره خالد بله کوم بیا به حبیب خبره کوم بل سره کېنو ګورې دغه اسټبلشمنټ چې موږ یادو دا صرف او صرف جنرالان او د دوی افسران دي باقي د پاکستان ټول ولس زموږ ورونه دي زموږ خویندې دي موږ ورته احترام لرو او دا په خپله د دغې ظلم وحشت او د دهشت ښکار دي هغوی سره زموږ کار نشته دی دویم دوی باچا صاحب د داعشیانو خوارجو قاتلانو رزیلانو په جامه کې دلته ګوره خلک راولي د دې مخه باید ونیولی شي مننه شینواری صاحب حبیب وروره ته څه وې حبیب غزنیوال وروره نور خو به لایف بندو کمال صاحب زه جناب مبین صاحب ناسته یو شعر یم بس بیا زه کته کېږم وایي زما ټول عمر دې ستا وي کنې ته د نومننګ سړی جنرال مبین صاحب او ته د تورې شرنګ سړی مننه السلام علیکم ورحمت الله مننه حبیب صاحب له خبره مقور کو یو خبره په اخر کې باچا صاحب ستا او د پاین صاحب په نگرانۍ کې کومه چې کوم رونه مسافر خپل زمونږ خپل وطن ته روان دي او تاسو باچا صاحب د هغو په خدمت کې څه کول نو زه به د خپل اړخه د پاکستان د تحریک انصاف د نوجوانانو د 2.5 لکه مسافرو نمایندګي زه په دې وخت کې کومه انشاءالله زه او زما دا 2.5 لکه کمانډوز دا به ستاسو سره شانه بشانه په هر میدان ولاړو انشاءالله مننه بالکل موږ تاسو یو وینو یو خلک یو وجود هم دی تکلیف هم یو دی نو الله تعالی اجر درکړي جزاک الله خیر او باچا صاحب د سره موږ هم دا یو ژمنه کوو چې په دغه لارینو کې به د خان عمران خان د ستر سپه سالار د خلاصون لپاره ان شاء الله غږ پورته کوو بالکل دا عکسونه به وړو د بینري به وړو ان شاء الله او ظفر لاله ان شاء الله زما خان سے افغانستان مینده زما خان سے په افغانستان مینده د پاکستان ټول د تحریک انصاف خويندې رونه نوجوانان موږ په افغانیانو افغانستان نوجوانان زما دې ډېر لمینه ورکوي موږ به دې لمینه ورکو دنیا ته به ثابتو ان شاء الله چې سپي بغاپي خو مسافر به خپل لار وهي مننه صاحب ډېره مننه خوشاله اوسئ حبیب وروره تاسې څه ویل زه خو څه ویل نه لرم ځکه چې تاسو ناست یاست په ټولو مسایلو باندې تاسو خبرې وکړې له ټولو دوستانو مننه چې راغله له موږ سره په لایف کې ګډون وکړو چاسې هم موږ اورېدلي نو انشاءالله د دې لپاره به موږ ورزه کوو بس دا یو ملي لایف ته ما مخکې دا خبره د لایف اولو کې مو وکړه چې څوک هم راځي دلته هر میلمه ته زموږ توهین کوي او بد رد لیکي هغو ته زه زړه مې ولای که چې زه یو څوک بلاک هم د تل وخت لپاره زه یې میوټ کوم خو هیله کوم موږ تاسې افغانان یو مسلمانان یو پښتانه یو دا بد رد ویل دا ضرور نه ده د لایف ته سپین ږیري زنانه مشران هلکان ټول ناست دا ډېره بده خبره ده نور باچا صاحب زه څه مننه ستاسې نه حبیب وروره د جنرال مبین صاحب نه تو عبدالله صاحب نه ظفر لا نه زموږ ویاړ افتخار همداسې فهیم شینواری صاحب ډبنګ نو ډېر ټول نه مننه خوشحاله اوسئ